د ځنګله ځناور زمري ته ورغلل. ورته وویل ستا نور هر خوی د شهزادګانو دی، خو د یو کار کوونه کې. زمري وپوښتل کوم کار؟ ځناور وویل صاحب د ښکار کولو په وخت کې چې ځان غلی او پټ غوندې کې دا خو له شهزادګانو سره ولاکه ښایي. زمری چې د ځناورو خبرو غټولی و او ځان ورته غټ ښکاره شوی مو، د هغوی هیله یې ومنله او هغوی چې په خپل چل کې کامیاب شوي وو په خوشحالۍ سره په ځنګل کې خپاره شول. تر دې وروسته به چې زمری ښکار ته راووت، سر به یې هسک نیولی و، د غلو چم یې نه کاوه، خو نورو ځناورو چې به څنګه له لرې صحیح کړ ځانونه به یې غلي کړل. د شهزاده توب په میو مست زمری ورځ په ورځ ډنګرېده او نور ژوي خوشحاله و.